کومو په دې جیب چې لړم پروت دی که نه او دا کم چې میم زرما و ټوله زما هغوی ته دا ویمه که په مسلمان دې اسانتیا راوسته په یو غریب په یو تنګلاسي الله د باندې اسانتیا راوړي په دنیا او په آخرت کې دې کې ذره برابر شک نشته الله به درته مسلې حل کړي الله به دې برکت واچوي په دې ژوند کې لارې به درته الله اساني کړي ورب الکعبه بندې لارې به درته الله کوله وکړي ښه تنګلاسي باندې اسانتیا څه ته وایي چې ته وله هغه څه ورکړي چې د ده دا لاسونه پې څه شي آزاد شي یا دا په ده چې کومه غریبي ده کومه مسله ده دا ورته څه کړي پوره کړي ختمه نه کړي څه نه څه ورله کمه کړي لکه یو سړی دی ضرورت لري خرچې ته ته ورله خرچه ورکړي یا څه نه څه خرچه ورله ورکړي یو سړی دی په هغه باندې قرضه ده دا تنګلاسی دی که او ته ورله قرضه ورکړي یا ستا پې قرضه ده او د دې اجر نه ګوره ډېر خلک نه دي خبر د یاده کوي حدیث دی د ابوالیسر کعب بن عمرو رضی الله عنه او دا حدیث امام مسلم راوړی د دې نه ډېر زموږ دا خلک نه دي خبر اکثر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله فی ظله کم سړی چې چاله قرضه ورکړي او بیا هغه له مهلت ورکړي مهلت ورکول دې ته وایي چې ستا د چا سره معامله راغله قرض دې وله ورکړي او نیټه پوره شوه او هغه سره پیسې نشتي پوزې نه یې مه ځوړندوه لکه دا باز او صفتون کې خپل زما نه دي وایي څوک قرض والي او بیا یې نیټ کړي داسې درته وایي وباسه بچي دا دې صفت کې خپل ښه یعنې موږ د مؤمنانو سره ګورې هغه نه یو چې د مسلمانانو سره اسانتیا کوو داسې فخر به هم کوي چاله دې قرضه ورکړه او نیټه پوره شوه او نه وي ورسره سختي مه کوه مړه تا نه څومره کمی زیاتې شوې ده الله په حق کې او ته یې څوک نو دا باز دین یعنې چې ته ورته وایې جمعرات ورځ نو جمعرات ورځ شروع کېږي ورځ شروع کېږي د کره نه چې کله سهار راوږي سهار به ډز تا ته ټلیفون هغه پیسې لکه نو صبر وکړه چې موږ د سهار دا لمونځ وکړو لږ ناشته وکړو دماغ هم کار شروع کړي ته لږ صبر وکړه نو که خبره دې ماسپښین ته واړوله یو ډز ډز ور درته وایي پیسې نو ته به وایي چې یا الله ځان ته به خیري وکړي چې ما ته چا ویلي چې د دې قسمه انسان نه پیسې یاده زما یو پیر د یو کس سره معامله راغلی و که زه تاسو ته د هغې کیسه وکړم حیران به شئ نو یعنې بالضبط چې کومه نیټه مونږ ایښودې وه بالضبط هغه نیټې او ما ته وایي چې زه د نیټې ګوره ډېر پابند یم او زه داسې او زه دغه کیسې شروع کړم ما که دومره ته په هغه نیټو کې پابند وې کومې نیټې چې الله تعالی درکړي دي نو څومره مزه به یې کولی چې دنیا کې ته دومره پابند او دا صفتونه هم کې مونږ کې دا بعض د دې مؤمنانو سره ډېره سختي کوي یعنې دا د الله بندګان دي کمزوري دي او دوی سره ښه کول پکار دي